څنګه په AI باندې اعلانات د یو محصول تولید لپاره جوړ کړو. تاسو دغه ویډیو وګورئ. الکوزي انرژي د ښه خوند درلودونکې Alokazai tastes great. دغه ویډیو ما ډېره ژر په 100 دقیقو کې جوړه کړه تر څو تاسو ته دغه طریقه در وښیم. دا یو څه ساده ده ځکه ما په 100 دقیقو کې ډېره ژر جوړه کړه. نو تاسو له دې نه ښې هر ډول قسم پروفیشنل او ښې ویډیوګانې په دغه طریقه جوړولی سئ. هر ډول اعلانات د یو محصول تولید لپاره د بل چا لپاره دغه اعلانات خلک په پیسو جوړوي، نو تاسو یې بالکل مفت او فری په دغه ډول سره جوړولی سئ. نو تاسو به راسئ چټ جي پي ټي به راخلاص کئ. دلته تاسو هغه د څه لپاره چې اعلان جوړوئ د هغه محصول عکس او بل د یو شخص عکس به دلته ور اپلوډ کړئ. زه دلته 2 عکسونه ور اپلوډوم چټ جي پي ټي ته. یو د یو شخص عکس، زه به دغه عکس ور اپلوډ کړم او دغه د انرژي عکس به ورته اپلوډ کړم. ما دغه عکسونه ور اپلوډ کړه. تاسو کولی سئ هغه د خپل اعلان مطابق کوم ډول عکس ور اپلوډ کوئ همغه عکسونه ور اپلوډ کړئ. نو دې ته به تاسو هغه خپله لیکنه وکړئ. دلته به ورته ولیکئ چې دغه شخص زه اوس ورته لیکم باید دغه انرژي په لاس کې نیولي. دلته دغه لیکنه ما ورته وکړه. دغه عکس راته داسې جوړ کړه چې دغه شخص دغه انرژي په لاس کې نیولي او لږ په خندا وي، یعنې لږ مسکی او دغه انرژي یې په لاس کې وي. دا عکس به اوس چټ جي پي ټي موږ ته جوړ کړي. دغه عکس یې راته همدغه شان جوړ کړه لکه څنګه چې ما ترې غوښتی او زه به دا په خپل موبایل کې سیو کړم. دغه عکس یې موږ ته همغه شان جوړ کړه. اوس به تاسو دلته چټ جي پي ټي ته ولیکئ دغه لاندې، زه اوس ورته دغه لیکنه لیکم. دغه لیکنه ما ورته وکړه، ما ولیکل دغه لاندې پرامپټ زه درکوم په پښتو ژبه، ته راته همدغه پرامپټ انګلیسي راکړه. نو چټ جي پي ټي ته دغه پرامپټ ما ورکړ، دا به انګلیسي راکړي. ما ورته ولیکل ما ته له دغه عکس څخه لسانې ویډیو جوړه کړه چې دغه شخص دغه انرژي بوتل خلاص کړي، بیا یې خولې ته پورته کړي او لږ وڅکي، بیا دا انرژي خپلې مخې ته په میز کیږدي او ووایي الکوزي انرژي د ښه خوند درلودونکې. نو دغه کوم ډول چې تاسو هغه ویډیو غواړئ همغه شان ورته ولیکئ. دا چټ جي پي ټي به دغه په انګلیسي درکړي، بیا هلته موږ هغه اپلیکیشن کې پیسټ کوو او همغه شان ویډیو موږ ته جوړوي. اوس زه دا چټ جي پي ټي ته ور سینډ کوم تر څو هغه انګلیسي پرامپټ راکړي. تاسو ګورئ دغه انګلیسي پرامپټ یې راکړه. دې کې دغه یوه جمله پښتو لیکلې ده، هم باید په انګلیسي ولیکي. زه به بېرته ورته ولیکم. ما ورته ولیکل دغه پښتو جمله چې کومه تا پکې لیکلې دا هم انګلیسي ته وژباړه ورسره. دا ګورئ دا جمله یې انګلیسي ته وژباړله. دغه پرامپټ موږ د دې لپاره په انګلیسي باندې ژباړو د چټ جي پي ټي په واسطه. هغه د ویډیو جوړولو اپ ته چې کله موږ دا ورکړو نو بیا ډېر ښه اخیستنه کوي، همغه شان ویډیو ډېر په ښه ډول جوړوي. که چېرته پښتو هم ورکړو کوم مشکل نشته، پښتو لیکنه ورته وکړو دغسې ویډیو جوړه کړه په دغه ډول باندې دغسې وکوه، همغه شان ویډیو جوړوي، همغه شی کوم چې موږ ورته ویلي همغه شان عمل ترسره کوي. نو په پښتو هم کولی شي، خو په انګلیسي به ډېر ښه راسي ځکه هغه اپلیکیشن بیا ډېر ښه اخیستی کولی سي ویډیو کوم ډول چې موږ غوښتنه ترې کړې همغه شان ډېره ښه ویډیو جوړوي. نو دغه به بیا تاسو کاپي کوئ او هغلته به یې پیسټ کوئ، همغه شان ویډیو به جوړه کړي. اوس دغه پرامپټ زه کاپي کوم، دا به کاپي کړئ. تاسو به راسئ دغې فلو اپ ته. دا فلو اپ د دې لینک به زه تاسو په ډسکرپشن کې واچوم، هغلته کلیک کړئ، له هغې هم ډاونلوډولی سئ او که پلی سټور کې سرچ کې هم یې ډاونلوډولی سئ. نو دغه فلو اپ به تاسو راخلاص کړئ. زه لومړی وي پي این وصل کوم. کله چې دغه اپ تاسو راخلاصوئ
که په افغانستان کې یاستئ خو VPN وصل کړئ ځکه دا بغیر له VPN څخه په افغانستان کې کار نه کوي او که په نورو ځایو کې یاستئ بیا پروا نه کوي بیا کار کوي نو دغه دلته VPN وصلوم که تاسو هر VPN وصلوئ کار کوي کوم مشکل نشته ده به دغې اپ ته داخل سئ دغه فلو اپ دې ته چې کله را داخل سولئ تاسو به په دغه نیو کلیک کوئ دلته به تاسو دې لاندې ځای کې دغه ایمیج چې لیکلي دي دغه علامه په دې به کلیک کوئ دلته به دا خو اوس ایمیج انتخاب ده تاسو به دا ویډیو انتخاب کوئ بیا به دلته دغه د پلس په علامه کلیک کوئ دلته به ایمیج کلیک کوئ تر څو دغه عکس موږ راواخلو هماغه کوم تصویر چې په چټ جی پي ټي موږ جوړ کړ دغه تصویر اوس ما راواخیست دلته به اوس زه ورته هماغه پرامپټ کوم چې چټ جی پي ټي موږ ته راکړی او هماغه به دلته ورته پیسټ کړم تاسو به هماغه هلته پیسټ کړئ نو دا به هماغه شان عمل وکړي او ویډیو به جوړه کړي دا اوس ما ورته پیسټ کړ ښه دغه ویډیو اوس زموږ تیاره سوه دا ویډیو یې جوړه کړه نو زه به اوس په دې ویډیو کلیک کړم تر څو ویې ګورو تاسو ګورئ دغه ویډیو زموږ آماده سوه او اوس تاسو کتلی سئ کوم شان چې هغه موږ ورته لیکنه کړې وه هماغه شان به دا ویډیو وي اوس یې ګورو Aloka's ironing tastes great. تاسو ګورئ دغه ویډیو بیخي سمه ده هماغه شان د دومره فرق خو هغه نه لري نو کوم شان چې موږ ورته ویلي وو هغه شان دغه ویډیو جوړه کړې ده Aloka's ironing tastes great. او دا بله بیا هغه ویډیو د هغه پښتو لیکنه چې پکې وه دا هم وګورئ الکوزي انرژي د ښه خوند درلودونکې په دغې طریقه باندې تاسو کولی سئ د AI دغسې ویډیوګانې په ښه ډول سره جوړې کړئ دا خو ما تاسو ته یو طریقه در وښوده مسخه دغه ویډیو ما لږ غوندې یو شان جوړه کړه نو تاسو له دې نه ښې قسم په خپله خوښه هره ډول او په هره ژبه باندې ویډیوګانې په دې باندې جوړولی سئ نو ویډیو همدومره وه که خوښه سوې مو وي لایک یې کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ په څنګ کې دغه زنګ نښانه هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو به تاسو ته په وخت دررسیږي او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ تر بلې ویډیو د الله په امان